سلام علیکم دوستانو، احمد صمیم فضلی یم، ستاسو ټولو په خدمت کې د لیوینګ افغان یوټیوب چینل لري حاضر یم. که چیرته تاسو د ویډیو د یوټیوب د لارې ګورئ نو زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ، لاندې سور بټن دی هغه ووهئ. او که چیرې دا ویډیو د پښتو کیبورډ پرو د لارې ګورئ نو یوټیوب ته ولاړ شئ، د لیوینګ افغان په نامه چینل پیدا کړئ او هغه سبسکرایب کړئ. دا به ستاسو زموږ سره همکاري وي. دوستانو نن ډېر خوشحاله یم ځکه چې زموږ د کیبورډ نوې بڼه خپره شوې ده او ستاسو تر لاسو پورې رسېدلې ده. دا کیبورډ چې دی موږ په 2014 کې د لومړي ځل لپاره جوړ کړي، په 2019 کې مو ځینې مشکلات ورحل کړه او نوې نسخه مو خپره کړه، خو بیا هم ځینې کمیان یې درلودې لکه د زور زیر پیش امزه او داسې نور شیانو کمښت پکښې موجود و چې دوستانو ډېر د مشکلات سره مخ وه او بالاخره مو ستاسو ټولو لپاره دغه نوې بڼه کې د هر څه راوړي دي. انشاءالله چې کمی به نه لري او ستاسو د خوښې وړ به ګرځي. دوستانو د کیبورډ بڼه زه یو ځل تاسو ته په ټلیفون کې درښیم، که څه هم تاسو استعمال کړی وي خو ډېر به درته اسانه وي، خو بیا هم زه یو ځل په ټلیفون کې درته ښیم. طریقه داسې ده چې اول راځو اپ سټور ته، په اپ سټور کې لیکو پښتو کیبورډ پرو PRO. کله چې پښتو کیبورډ پرو ولیکئ نو تاسو به دغه کیبورډ ووینئ، دا اول کیبورډ دی. ستاسو سره که زوړ ورژن وي اپډیټ به راسي او که نوی انسټالوئ خالي ګیټ به نوشته وي. کله چې انسټال مو شروع کړئ نو دا د کیبورډ انسټال سو، راځو کیبورډ خلاصوو. کیبورډ چې خلاص سو دغه لاندې خانه کې تاسو ته درښیي چې دغه ویډیو کلیپ دی، دا اوس چې تاسو ګورئ چې پلی کوي طریقه درښیي. هلته لوړ په لارښوونه کې په خط باندې مو هم لیکلې ده چې څه رقم موږ کیبورډ فعاله کوی سو او د کوم تور تر شا کوم توري دي. اوس راځو کیبورډ په سیټینګ کې دروو چې څنګه یې فعاله کوو. سیټینګ ته راځو، اول په سیټینګ کې راځو موږ جنرال سیټینګ ته، په جنرال سیټینګ کې راځو کیبورډ ته، په کیبورډ کې کیبورډز ته راځو، ایډ نیو کیبورډ وو او پښتو کیبورډ پلس دا د جمع علامه چې ده دغه سلیکټ وو، بیا به فضلي پښتو کیبورډ ولیکل سي کله چې موږ تاسو هغه ووهو. اوس راځو فضلي پښتو کیبورډ مو اکټیو کړئ، دلته یې هم راولو فضلي پښتو کیبورډ خط لیکو. مخکې چې د افغاني سمبول دغه پر ځای مو دغه زورو زیرو دا شیان راچول دي او د افغاني سمبول درېیمې صفحې ته تللی دی، تر څو تاسو ته له اساني وي چې کله زور زیر پیښ یو شی د خط لیکل په وخت کاروئ. او کله چې موږ تاسو غواړو چې کرسر موف کړو، یوې خوا بلې خوا ته سپیس نیسو، یوې خوا بلې خوا ته ګوته کشوو، کرسر به مو په دا ډول موف کیږي. 3D ټچ به هم انشاءالله ډېر ژر ورفعاله کړو. په دې هیله دوستانو چې د کیبورډ د استعمال طریقه، د هغه د ډاونلوډولو، د هغه د فعاله کولو طریقه به مو زده سوې وي. دا کیبورډ چې دی زما کشر ورور ندیم احمد نومیږي، د هغه په همکاري موږ جوړ کړی دی چې ډېر لږ کار، ډېر ستړیا، ډېره خواري د ندیم جان د پکښې کې، خو وروسته بیا موږ مثال میده کاری موږ سره کړي دي په عامه اصطلاح باندې. ندیم ډېر زیات زیارکښلی دی او زما ورور ندیم خان ډېر زیارکښه دی چې په آینده کې هم انشاءالله موږ کوشش کوو چې تاسو ته نوي نوي اپونه خپاره کړو. کوشش مو ډېر دی خو دا چې د ژوند مصروفیات دي په ډېرو کارو سره اخته یو نو دغه بخش ته داسې خاص فارغه نه یو، خو موږ خپل نهایي کوشش کوو. ځینې نور دوستانو مشورې راکړي دي چې د هغو څخه هم ډېره مننه کوم. او په اخر کې دوستانو یو ځل بیا وایم که چیرې دا ویډیو د یوټیوب د لارې ګورئ نو چینل حتما سبسکرایب کړئ، او که د کیبورډ د لارې ګورئ نو په یوټیوب کې د لیوینګ افغان په نامه چینل پیدا کړئ او سبسکرایب کړئ. دا به ستاسو یو ډول زموږ سره همکاري چې زموږ چینل باید تر 1000 نفره سبسکرایبرز واړوي. بس کیبورډ خو تقریبا فلحال 24,000 نفر کاري، په 24,000 نفرو کې چې 1000 نفر سبسکرایب کړي بس زموږ دپاره دغه لویه لاسته راوړنه ده او دا به ستاسو یو ډول همکاري زموږ سره. مننه دوستانو، ښه وخت ولرئ، د خدای په امان. ودرېږئ څه تلواره مو ده دوستانو، هیر مو نسي چې کیبورډ ته ریویو ورکړئ، حتما 5 سټار ریویو ورکړئ، 4 سټار ورکړئ، که کوم مشکل یې پکښې کې هغه په ریویو کې راسره شریک کړئ. خو کیبورډ ته ریویو، ستاسو ریویو موږ دپاره ډېر اهمیت لري. د کیبورډ ریویو په دې خاطر هم موږ ته ډېر اهمیت لري چې کله څوک یو پښتو کیبورډ سرچوي نو هغه کیبورډ به پر سر باندې راځي، اول به زموږ کیبورډ درته ښکاره کېږي، خو نور هم زموږ سره ستاسو ریویو ډېر کومک وایسي. نو هیره مو نسي، ریویو حتما ورکړئ. د خدای په امان دوستانو، پر الله مو سپارم.